موږ روان یو د وانا سټیډیم کمپلیکس خواته. نو راځئ موږ سره د وزیرستان سټیډیم وګورو. ستانو سټیډیم ته رانږدې سولو. زه اوس ځمه چې 2 ټیکټونه راواخلم، یو د ځان لپاره او یو د خپل ملګري لپاره. ټیکټونه مو ورکړل. اوس داخلیږو سټیډیم ته. داخلیدو سره دوستانو تاسو ته په ویډیو کې ښکاري چې څومره ښایسته سټیډیم یې جوړ کړی دی. سټیډیم کې د فوټبال میچونه شروع دي، نو خلک په موټرو، موټرسایکلو او په پښو باندې هڅه کوي چې راشي او میچونه وګوري او خوند ترې واخلي. وخت د مازدیګر دی، اذانونه یې هم کړي دي. نو لومړی به لمونځ وکړو او د هغې نه بعد به بیا د خپل مقصد پر لور روان شو. دا اسامه دی دلته بوتلې خرڅوي. الحمدلله خپل محنت کوي او پیسې ګټي، څه یې په قسمت کې وي. تاسو کتلی سئ دلته نور خلک هم څوک وریجې خرڅوي او څوک شربت خرڅوي. هر مازدیګر چې موږ سټیډیم ته راځو نو د دې حاجي صاحب څخه وریجې اخلو. دی ډېرې خوندورې وریجې پخوي. اوس مهال موږ په کرسیو کې ناست یو او د میچ څخه خوند اخلو. د 2 ټیمو ترمنځ میچ دی. یو په سپینه وردۍ کې DHQ هسپتال او په سره وردۍ کې سیلاب میرمشاه. میچ سیلاب میرمشاه وګټه. دواړه ډېر ښه ټیمونه وو او ډېره ښه لوبه یې وکړه. ما غټ خیرتونه ما چې هسپتال میچو ګټي نه ما ته ویلي وو.